جی پی ټي یو داسې فیوچر راوستی دی چې هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې سوشل میډیا لکه یوټیوب، فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک، هیشټیګ یا ډسکرپشن یا ټیکس یوټیوب لپاره پکار وي، همداسې نور پلیټفارم لپاره یو نوم پکار وي. نو دې کې به چاټ جی پی ټي کې به سرچ کوئ، چاټ جی پی ټي به تاسو ته مکمله معلومات درکوي. سره تاسو وګورئ چې چاټ جی پی ټي مونږ څه وایي. چاټ جی پی ټي یوازې لنګویج لپاره پکارېږي که نه چاټ جی پی ټي نور معلومات موږ سره هم شریکوي. تاسو به کروم خلاص کړئ. څنګه چې کروم خلاص کړئ سرچ کې به تاسو ولیکئ چاټ جی پی ټي. صحیح ده، چاټ جی پی ټي. څنګه چې تاسو دا سرچ کړئ لومړنی اپشن ته به تاسو ته راشي، دلته به 3 اپشن راشي. صحیح ده دوستانو، تاسو به دلته راځئ چاټ جی پی ټي، دلته عمومي صفحې ته به راسئ. څنګه چې عمومي صفحې دلته به تاسو سرچ کوئ، هغې نه بعد تاسو راځئ. لکه تاسو ټیک ټاک استعمالوئ، ټیک ټاک لپاره تاسو غواړئ موږ ته هیشټیګ راکړي. صحیح ده، هیشټیګ ټیک ټاک هیشټیګ مشهور کنه وایرل. ګورئ دلته پسې څنګه سرچ کوئ، سره نه بعد ټول مکمل راځي. ګورئ لاندې به لږ صبر وکړئ، دا د ټیک ټاک مشهور هیشټیګ دی. ګوره اف ام دی، وایرل دی، ټرینډینګ دی او ډول دی. دویمه لپاره چاټ جی پی ټي نه څه استفاده کولی شئ. چاټ جی پی ټي لکه تاسو غواړئ یا نور شیانو کې کار یا نیم یا چا باندې نیم ایږدول غواړئ، ګورئ نیم پرسن. صحیح ده، دلته به سرچ کوئ نیم پرسن، تاسو ته به مکمل ته نومونه راشي. لږ به صبر وکړئ، تاسو ته مکمل ته نومونه راځي. لکه نور معلومات ورکړئ چې هر معلومات دلته ورکوئ چې هر څه په اړه، لکه یوټیوب په اړه زه معلومات ورکوم، یوټیوب چینل ډسکرپشن. صحیح ده،